حدیث کې راغلی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، غوره پتاسو کې هغه څوک دی چې قرآن خپل زده کړي او به نورو ته وښيي، دا غوره انسان دی. دا حدیث د عثمان ابن عفان دی. نبی صلی الله علیه وسلم وی غوره انسان څوک دی چې قرآن خپل زده کړي او به نورو ته وښيي. دنیا کې ډېر خلک دي، څوک به دعوتونه کوي، څوک به تجارتونه کوي، څوک به یو شی کوي، څوک بل شی. غوره کار څوک کوي، غوره خلک څوک دي؟ هغه خلک چې قرآن زده کړي او نورو ته وښيي، دا غوره خلک دي. د دې روایت راوی چې ابو عبد الرحمن د عثمان بن عفان رضی الله عنه شاګرد دی. کله چې د صحابو نرستا او بعضی د صحابو په وختونو کې دا لانجې راغلي، خپل منځ کې بعضی جنگونه رال د اجتهاد په بنا باندې. ابو عبد الرحمن دا د قرآن درس تناسو، نو چا دې دی ویلې چې اوس خو خلک جهادونه کوي، عملونه کوي او تل د قرار قرآن تناسي. وې دی ویلې چې ماته د نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث راغلی دی چې رسول الله ویلي دی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، او غوره پتاسو کې هغه څوک دی چې قرآن زده کړي او بل چاته وښيي، دا غوره انسان دی. وما اقعدني المقعد الا هذا، زه په دې ځبانه نیمه کې نه ولای مگر دغه حدیث کې نه ولای ما چې غوره پتاسو کې هغه څوک دی چې قرآن خپل زده کړي او به نورو ته وښيي، دا غوره انسان دی. دغه وجه حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله، څه خلق د الله په کورونو کې د الله د کورونو نه راجمع کیږي، لکه نن چې دا درس لګیدل د قرآن، مگر د خلکو سره الله څلور قسمه معاملې کوي. یو دا د الا نزلت علیهم السکینه، په دې خلکو سکینه اطمینان دل رحمی د الله خو ناراضي. دنیا کې به خلک لګي زړونو کې به سکون نه دی، درس کې چې څوک ناسي د الله خو نه سکینه راځي، اطمینان. دویم پر خلکو د الله رحمت نازلېږي. دریم دا د درس کې چې څوک ناسي د دې یو کس نوم الله د ملائکو په مجلس کې یادې چې پلانې د پلانې ځای پلانې ځای کې د قرآن درس تناس دی. څومره د فضیلت خبره ده. څلورم خبره ده کوي، څلورم کار ده کې درس اخر کې چې کله د قرآن درس اخر ته ورسیږي نو الله اعلان کوي چې ملائکو تاسو گواشه په دې باندې د قرآن درس کې چې څوک ناسو دی ټول ته ما بخنه وکړه. د قرآن د درس په اخر کې دا اعلان کیږي